دا حمد او ثنا موږ په مقابل د دې کې نه وایو چې الله موږ له پلانې نعمت راکړی که الله موږ باندې امتحان راولي موږ بیا هم د الله حمد وایو که الله موږ له یو نعمت راکړي موږ بیا هم د الله حمد وایو والصبر او صبر به ورسره کوي دلته صبر دی هلته شکر دی دلته صبر دی چې مصیبت کې صبر ته ضرورت دی او په دې باندې دا عرب ښه پوهېږي په دې مسله باندې چې کله مړی ښخوي دغه ټیم کې الحمدلله وایي دا بعض جاهلان وایي ویره وایي دا ډېر بې وفا خلک دي مړی به قبر ته کوزي الحمدلله وایي دلته ګوره د حدیث کې څه دي وان اصابته مصیبه حمد الله مصیبت کې الحمدلله وایي والصبر ورسره صبر کوي قد مصیبت کې الحمدلله نه وایي نو څه الحمدلله څه معنی ده ټول صفتونه د کمال الله لري دا ته په کوم کې بنه یعنی دا الحمدلله بس دې لپاره چې کله الله یو نعمت درکړي الحمدلله ویل حمد د الله بینول ثنا د الله بینول دا په مصیبت کې ده او دا په راحت کې ده دا په خوشحالۍ کې او دا په غم کې وصبر ورسره صبر وکړي نو په دواړو حالاتو کې اجر تاوان خود ته په یو کې ونه شو تاوان دته په یو کې ونه شو که یو سړی وي چې دا مصیبت چې پرې راغلی دا تاوان نه دا خو دنیوي نسبتا څه تاوان به و د انسانانو مطابق دا شر کېدی شي دا مصیبت کېدی شي دا تاوان کېدی شي خو الله سبحانه وتعالی چې زموږ په تقدیر کې څه لیکلي که نه هغه محض خیر دی بلکې شر نشته او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والشر لیس الیک یا الله د شر نسبت به تا ته نه کېږي نو که څه ته څوک سوال دا وکړي چې په موږ باندې خو ډېر داسې څه راغلي دي چې هغې ته موږ شر وایو نو دغه هم تقدیر کړي موږ وایو دا شر دی په نسبت زموږ په نسبت د الله هغه خیر دی یو سړی د الله یې نه مالداره کوي او رزق وله نه پراخه کوي دا دی شر ګڼي چې زه غریب یم خو ده ته دا پته نشتي چې دی چې کله مالداره شي دی بېدینه کېږي نو ځکه الله سبحانه وتعالی دله پراخه رزق نه ورکړي دا اوس خیر شو یو سړی د بچي وله الله نه ورکړي دا شر دی زموږ په نسبت خو الله ته پته دی که دله بچي ورکړم د بچي به بېدینه او دی به د هغوی د لاسه ذلیل او خوار شي نو په دې بچو نه ورکولو کې خیر دی چې د هغې نه الله سبحانه وتعالی خبر دی نو د الله په هره فیصله کې خیر دی د الله په یو فیصله کې هم شر نشته ټول خیر او خیر دی نو د مؤمن ژوند به د دوو خبرو په منځ کې د صبر او د شکر په منځ کې درېم ځای به کې بل نشته یا صبر دی او یا شکر دی که چېرته الله د باندې یو رحم وکړي نعمت دله درکړو څه تا غوښتو هغه یې دله درکړو شکر وباسه او که امتحان یې د باندې راوستو مصیبت یې راوستو نو بیا چغې چغارې مه وه ګیلې شکوې مه کوه بیا د صبر لمن مضبوطه ونیسه او دا صبر به هم د الله دپاره کې دا صبر به هم د الله دپاره کې چې الله درنه راضي شي ځکه چې د حدیث کې د ټول حدیث کې ګوره دا خبره ده چې دا سړی چې دا څه کوي دا دې دپاره کوي چې الله ترې راضي شي دی چې په نعمت باندې دا شکر ادا کوي خو د الله د راضي کولو دپاره او دی چې په دې مصیبت باندې دا صبر کوي ولې د الله د راضي کولو دپاره نو هر لار کې ستا خیر دی په هر کار کې به دې بیا خیر